بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، به یکی دیگر از برنامه میهن من از ولایت هرات خوش آمدید. این برنامه را ما اختصاص دادیم به جریان سفر وزیر صحت عامه به ولایت هرات و با حضور و یک شفاخانه 100 بستر تالاسمی اطفال از سوی شمار از تاجرین و صنعتکاران خیر به برآورداری سپرده شد که عملا بعد از این قراره که فعالیت خود آغاز بکنه و همچنان امروز ما شاهد افتتاح کار شفاخانه 400 بستر از سوی یک بنیاد خیریه هستیم که با هزینه حدود 5 میلیون دلار ساخته میشه و برای اطفال اختصاص داده شده. جزئیات بیشتر ما در این برنامه داریم. امیدواریم تا آخر ما را همراهی کنید. کندر کندر هیواد مودا زلودانی زراشی نور نور وطن جوړی زراشی نور نور وطن جوړی زی اعظم پیاوړی د ځوانانو راشی نور نور وطن جوړی زراشی نور نور وطن جوړی زی مټیران غشتي افغانانو راشی نور نور وطن جوړی زی راشی نور نور وطن جوړی زی نور مو وطن د ترقی پر لور خوځي زی راشی نور نور وطن جوړی زی راشی نور نور. ما با مشکل تالاسمی و سرطان خون در هرات به طور جدی مواجه بودیم و مکان مناسب برای تداوی این اطفال نداشتیم. این شفاخانه به همت خیرین، صنعتکاران، تجار، صدقه دست به دست و دیگر اعضای سکتور خصوصی ساخته شد. جناب وزیر صاحب بزرگوار، به هرات خوش آمدید و یک خواهش هم از شما داریم. ما این را ساختیم و امروز به شما تحویل میدیم. امیدوار هستیم که به زودترین فرصت در مورد تشکیل این شفاخانه شما هدایات لازم داشته باشین، در مورد تجهیز این شفاخانه هدایات لازم داشته باشین و این را در صدر جدول خود بگیریم که ما انشالله در نزدیکی شاهد تداوی اطفال تالاسمی در ولایت هرات باشیم. وطن جوړیږي شبا ودان د ښکلا او ستبارسیږي راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي کندر کندر هیواد مودا زلودانیږي راشي نور نور وطن جوړ. ما یک شفاخانه 60 بستره به مصرف شخصی خود ما به ولسوالی شندان جور میکنم. اگر هدایت لازم شما بدیم که او کارا زود پیش بره، او ما مصرف زور شخصی از خود میدیم و همه کار زور شخصی میکنه. و یک چیز دیگه خواهش دیگه داریم که ما تقریبا به شراکت صنعتی 70,000 یا 60,000 نفر کارگر داریم. جناب وزیر صاحب، داخل شراکت صنعتی یک دواخانه نیست. اگر یک امر فوق العاده به ما بدین که ما دواخانه رو فعال کنیم، چون یک کارگر 2,500 افغانی چیز داره اونجا معاش میگیره، یعنی روز 2,500 معاش از اون. وقتی که او خواسته باشه به شهر بیایه 500 افغانی مگر بره یک پاکت گلی بگیره یا 300 افغانی بگیره. و کلینیک چیز در شما فعال کنه، کلینیک شراکت صنعتی. وطن جوړیږي ودانی بیا بکندوالی کړی راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي د شارو سیالي په باندې کړی راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي زخمی. این شفاخانه از الف تا به یا خیریه بوده، به نیت خیر ساخته شده، به رضای خیر ساخته شده. ما از این مثلث مبارکی که اینجا حضور داره که وزارت محترم صحت عامه می باشه، نماینده های محترم کشورهای دوست می باشه و سکتور خصوصی هرات می باشه، می خواهیم که به صورت شفاف دست اطفالی که آنها به مریضی سرطان گرفته هستند را بگیره. ساختمان شفاخانه تعمیر شده، تکمیل شده، بسیار خوب و به صورت استاندارد ساخته شده. با تجهیز ضرورت است. امیدوارم که
با این صورت اصول امارت اسلامی افغانستان نیست که کسی به نام شفاخانه یا یک اداره چنده و جمع آوری مال بکنه. این در اداره ما و در اصول ما نیست. اما خیرین و تجار حاضر میتوانه که یک کس بگوید که من یک دستگاه از پول خود برای شفاخانه میخرم، یا اینطور خیرین امیدواریم که قطع نشوه این سلسله مبارکه که یک کس بگوید که من ماهانه یک طفل که او مسکین است و پدر مادر او چیز نداره از پول زکات خود من تداوی او و پول دوای او و غیره و غیره در شفاخانه پورا میکنم. همچنین از کشورهای دوست که الحمدلله آنها نسبت به ما آرامتر بوده. ما 40 سال جنگ هایی که آنها تحمیلی بوده و شبکه های استخباراتی کلان او بر کشور ما تحمیل کرده بوده، نتوانستیم مثل این 4 سال که در حال ترقی هستیم ترقی کنیم و کشورهای همسایه و دوست و برادر ما در طول این 40 سال الحمدلله آرام بوده. بعضی تجهیزات طبی و تکنولوژی طبی و در بخش صحت متخصصین طبی داره. امیدوارم که آنها هم برای خیر دست صحت هرات را بگیرند. زخمی هیواد بیا پپسو دریزی راشی نور نور وطن جوړیږي راشی نور نور وطن جوړیږي شبا وطن د ښکلا او ستبارسیږي راشی نور نور وطن جوړیږي راشی نور نور وطن جوړیږي کندر کندر هیواد مدازل ودانیږي راشی نور نور وطن جوړیږي راشی نور نور وطن جوړیږي. د هرات غیرتی ملت دی، کاغه تجارت طبقه ده که نور مسلمانان دي، الله تعالی دي دغه خدمت اجرونه ورته ورکړي. تلاسیمیا یو جینیټیکي مرضتیا ده چې زموږ ستاسو هیوادوال په ټول هیواد کې دغه مرضتیا د وجې نه زموږ ستاسو کوچنیان ماشومان او د هغې سره د هغې کورنۍ زورېږي. نو دا چې د دې دپاره یو مرکز جوړ شو دې کې چې څومره خلکو حصه اخیستلې ده، نو د هغه آیات مصداق ګرځي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. الله رب العالمین فرمایي چا چې یو کس ته ژوند وروبخه فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کې ټول انسانیت ته ژوند وروبخه. نو که په دغه شفاخانه کې یو کس تداوي کیږي د هغې ژوند بقا مومي، ژوند یې اوږدېږي، د ده په دې ژوند کې گویا کې ټول انسانیت ته دغه ورونو دغه تاجرانو دغه سرمایه ګزارو دغه خیریه ټولنو هغې ته ژوند وروبخه. خپل هیوادوالو د هر وګړي یو مسلم حق دی چې د صحي معیاري خدماتو هغوی ته رسیدګي وکړي ویې رسوي. البته زموږ ستاسې هیواد د څلورو لسیزو راسي په جنګونو باندې دربدریو باندې سر دی. موږ تاسو د راحت ساه ډېره کم اخیستلې ده. دغه تعمیر شاید که په کال کې 2 کاله کې جوړ شوی، خو ورانېږي دا په 2-3 ورځو کې. تعمیر ډېر کم وخت کې کېږي، ډېر وخت کې کېږي، ورانول یې په لږ وخت کې. نو دلته ورانۍ ډېر شوی دی. 4 لسیزې موږ تاسو د ورانۍ د جنګونو دربدریو شاهدانو. اوس الحمدلله ثم الحمدلله د یو نظام مالکان یو، د داسې یو نظام چې هغه د هیڅ چا نه هیڅ قسم الهام ناخلي. خپل یو مهربانه یو شفیق امیر لرو، هغې سره بیعت کړی دی. او د دې هم اطمینان در کوم چې زموږ ستاسو امیر المؤمنین په دې ملت باندې دومره مهربانه دی چې تاسې څومره فکر کوئ. تاسو یقین وکړئ دغه بخش سره چې هر کرت ما د امیر المؤمنین حفظه الله سره لیدلی دی، هغه تشویق کړم چې دا ملت زموږ ستاسو مسلسلو لسګونه کلونو سره دربدرۍ سره مخ شوی دی، اوس ډېر محتاج په دغه بخش کې دی. بناوي او بندونه راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي.
و حال آمدیم سر افتتاح شفاخانه 400 بستر اطفال که از یک بنیاد خیریه در ولایت هرات ساخته میشه. هزینه این شفاخانه حدود 5 میلیون دلار است که در 8 طبق به صورت معیاری و استاندارد ساخته میشه و به برآورداری سپرده میشه و تجهیز این شفاخانه از سوی وزارت صحت عامه و ارگانهای صحی خواهد بود. وطن جوړیږي بډای هیواد مو په سیالانو کې سیال کیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي شبا ودان د ښکلا او ستبه رسیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي. این شفاخانه با زیربنای حدود 20,000 متر مربع در 8 طبقه مطابق با تمام معیارها و استانداردهای بین المللی مهندسی و ساختمانی با طراحی مدرن و مقاوم بنا می‌گردد ان شاء الله. مرکز درمانی که مجهز خواهد بود به بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی اطفال، مراقبت‌های ویژه نوزادان و اطفال، بخش‌های قلب و اعصاب، خدمات اورژانس، تشخیصی‌های پیشرفته شامل CT اسکن، MRI، لابراتوارهای مرکزی، بانک خون، مراکز مشاوره روانی و تغذیه‌ای برای اطفال، سالن بزرگ همایش و بخش تحقیقاتی و فضای سبز خواهد بود. در طراحی و تطبیق این شفاخانه اصول ایمنی ساختمانی، تهویه طبیعی، بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و مدیریت مؤثر پسماند طبی در نظر گرفته شده است تا خدمات ارائه شده نه تنها مؤثر بلکه پایدار و متناسب با شرایط اقلیمی کشور باشد. حاضرین گرامی، شما امروز در محفل تعدادگذاری یک مرکز بزرگ صحی قرار دارد که ان شاء الله بعد از تکمیل کار ساخت آن هموطنان مریض ما دیگر احتیاج رفتن به کشور به خارج از کشور مصارف بیش از حد نخواهد بود. ان شاء الله که این شفاخانه خیریه بتواند به حمایت اجرایی حکومت و همت بالای کادر صحی متخصص و متحد مرهم باشد بر زخمهای مریض داران داغ دیده ما که سالها به خاطر نبود چنین مرکز رنج می بردند. وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي د لوی لارې لوی سارونه راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي پر سمې عیارې بنسټونه راشئ نور نور وطن. نن ورځ زموږ د خدای جل جلاله په فضل سره د نور روغتون رسمي افتتاح ته سره کوو. رسمي پرانسته نن ترسره کیږي. ورسره د ماشومانو لپاره د 400 بستریز نوي روغتون د بنسټ ډبره ایښول کیږي چې د ښاغلي حاجي عبدالظاهر بشیري صاحب په سخاوتمانه مالی مرسته جوړیږي هم اعلانیږي. دا ټول پرمختیاوي ګامونه زموږ د ژوند د اړتیاو او د هرات خلکو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره بنسټیز اهمیت لري. درنو حاضرینو، د هرات ولایت د نفوس د زیاتوالي د خدماتو پراخېدو او د ناروغانو د درملې اړتیاو ته په کتو سره دا ډول روغتیایي بنسټونه نه یوازې ضروري بلکې بیساري ارزښت لري. بزرگان امارتی که من میبینم، شفافیتی که من در شورای وزیران، شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان میبینم و اینا را میشناسم باذن الله جل جلاله. اراده هایی که امارت برای افغانستان و خواستن برای هرات داره، هرات 5 سال بعد هرات امسال نخواهد بود باذن الله در هر بابت، در هر عنوان. پس اقتصاد شما را خدا تعالی زیاد خواهد کرد،
امیدوارم که اراده های شما و قلب های شما همینطور بزرگ شود چنانچه حاجی صاحب بشیری به همراه پسران خود امروز یک پروژه بزرگی، یک پروژه تاریخی را شروع کردند. خیرین دیگر ما که دیروز به برکت خیرین خود ما یک پروژه را شروع کردیم. یک برادر دیگه گفت ما شفاخانه 60 بستر میسازم جناب امین صاحب. یک برادر دیگه گفت ما شفاخانه نسای ولادی نمیدانم که 10 بستر یا 40 بستر میسازم خیریه. همینطور سلسله روان است باذن الله جل جلاله. این سلسله ها روان باشه، همت ها بلند بشه و اراده ها قوی باشه و الله پاک توفیق اخلاص و خلوص نیت را برای ما و همه دوستان نصیب بگردانه. جزاکم الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نور د صنعت او زراعت لمن پراخیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي شبا ودان د ښکلا او شته رسیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي. تیر کال مونږه امیر المؤمنین حفظه الله ته پیشنهاد وکړو چې د افغانستان 50% سپینې ساحې دي چې د ولسوالۍ د سطحې شفاخانه نه لري او په دې باندې زموږ ستاسو هیوادوال زورېږي. ډېرې میندې ماشومان په دې کې تلف کېږي چې هغه ولسوالۍ مراکزو ته راتلک نشي کولی، د هغې نه بیا وروسته نورو مرکزونو ته خوږدې لارې توی کوي. په دې کې تلفات دي. هغه راسره په اسانۍ قبوله کړله او د 318 روغتونونو دپاره چې 318 ولسوالۍ زموږ ستاسو داسې وي چې په هغه کې د ولسوالۍ د سطحې شفاخانې نه وي، نو بودیجه یې راته ځان لکړه چې د هغې هغه تدارکاتي مراحل توی شوي دي. لږ وخت کې انشاءالله نږدې وخت کې به موږ تاسو د هغې د ولسوالۍ د سطحې شفاخانو په جیچ باندې نومول شوي دي جنرال اسپتال، د هغې افتتاحي شاهدان به اوسېږو. حق په افغانستان کې اولویتونه دي، ځینې ولسوالۍ به لږ مخکې کېږي، هغه نه پسې وروستو سټپ به ټولو ته به انشاءالله دغه رسېږي. 318 ولسوالۍ دا که په دې موږ وتوانېدلو او دا مرحله م توی کړله غټه لاسته راوړنه به انشاءالله بیا زموږ ستاسو د هیوادوالو ډېر لوی مشکل په دې باندې حلېدلی شي. په دې وجه د اهل ثروت ورونو نه مې خواهش دا دی، غوښتنه مې دا ده چې په نورو ولایاتو کې هم وکوي چې د صحت د بخش څومره حده پورې امکانات ولري دا به موږ ته تقویه کړي. ځکه که په دې کې خصوصي سکتور هم دی، دا د وزارت صحت عامې دپاره بازور دی، مټ حیثیت ورته لري. نو که خصوصي شفاخانې څوک جوړې کړي، که په خپل امکاناتو او بودیجه باندې شفاخانه جوړه کړي، دولت ته حواله کړي، نو انشاءالله دولت به آینده دپاره دا د دې د چلولو هوډ لري. مونږ د تخصص په بخش کې هم کلک هوډ لرو چې تخصص برنامه تقویه کړو او په هغې کې انشاءالله څه حده پورې کار شوی دی، نور هم کار روان دی. امید لرو چې په راتلونکو څو کلونو کې به موږ تاسو د دغه بخش د خدماتو خودکفا وګرځېږو. نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي شبا ودان د ښکلا او شته رسیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي کندر کندر هیواد مو دا ځل ودانیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي راشئ نور نور وطن جوړیږي. بینندگان محترم رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، این بود برنامه میهن من از ولایت هرات در مورد سفر وزیر صحت عامه به این ولایت و همچنان به بهره‌برداری شفاخانه 100 بستر تالاسمی اطفال و همچنان افتتاح کار شفاخانه 400 بستر اطفال که از سوی یک بنیاد خیریه در این ولایت ساخته می شود. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.